بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنون مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درويشتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. یو سل اتلس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی او څوک چې له خدای سره کوم بل معبود بلی چې د هغه لپاره له هغه سره څه دلیل نشته نو د هغه حساب د هغه له رب سره دی. دغه سي کافرانه هیڅ کله نشي ژغورل کېدای. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ای محمد وایا زما رب بخنه وکړه او رحم وکړه او ته تر ټولو رحم کوونکو څخه ښه رحیم یې.